ملګرو سلامونه مې واخلئ د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا شیبې زه په 400 کې په ناړۍ جرنده کې ولاړ یم. د بالولي په روډ باندې چې کله تېرېږې یوه ډېره زړه پخوانۍ د اوبو جرنده په نظر باندې راځي. ځای په ځای باندې په روډ باندې د جوارو او د غنمو اوړه پراته دي. دا تاسو کتی شئ دا زه د ناړۍ په جرنده کې ولاړ یم. د ځایي خلکو د وینا تر مخه دا د انګریز د وختو جرنده ده. اوبه راغلي دي، بیا ناوه ده، بیا د ژرندې پل دی، بیا اوړه دي. په دغه ژرنده کې د جوارو د اوړو سره سره د غنمو اوړه هم کېږي. ما تاسو د شانګلي ژرنده هم ښودلې وه، په هغې کې یوازې د جوارو اوړه یو کاکا ګل را سره ولاړ دی. کاکا جي سلام علیکم. څنګه یې؟ ټیک ټاک خوشحاله؟ خبره به لږه تېزه کړې، خورم را نږدې شه کاکا جي ته. کاکا ګله دا راته ووایه چې دا ژرنده ستا په خیال ته چې پیدا شوې ستا د یادو ده، ستا نه مشره ده که دا زمونږ نه ډېره مشره ده؟ ستاسو نه ډېره مشره ده. مونږ یاد دا نه ده. دا ستاسو یاد نه ده. ته په دې ژرنده کې څه کار کوې پخپله؟ څه نه کوم، هسې راغلی یم. هسې راغلی؟ روز دې راوړی دی؟ ستا کور نږدې دی. پخوا به ژرندې ډېرې وې، اوس په ختمېدو دي. دا څه وجه ده؟ ها، نو د ژرندې په اوړو کې او د بازار اوړو کې څه فرق دی؟ ژرندې اوړه یخي کوي. یخي او صحت دپاره هم ښایي. ښه 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 خوشحاله راته اوسې، ډېره مننه کوم. ما سره راځئ جي. دلته د 400 یو ځایي وګړی هم ناست دی، هغو نه به د ژرندې په اړه باندې تپوسونه کوو. ها راشئ، خورم راځه. السلام علیکم جي. څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک. کښېنئ جي، کښېنئ کښېنئ. ګیر چاپېره تاسو کتی شئ جي. وایي چرګه د چرګوړو سره لاړه خیرآباد ته. چرګوړي هم دی، چرګ هم ده. دا راته ووایئ جي چې د ژرندو دغه اوړه خلک وایي چې ډېر ارګانیک وي. تاسو د طب د شعبې سره په خپله تعلق هم ساتئ. دغه ژرندې په ختمېدو باندې دي. څه فکر کوئ زمونږ هغه صحتونه مو څه هغسې پاتې نه شو؟ خلکو به وایي پخوا به دا پښتانه داسې چاق چوبونو زیګ بیګ به وي، په دې غوږونو به یې ویښته وو. اوس بیا هغه پښتانه نشته. څه به ویل غواړئ؟ خورم را نږدې شه. ژرندې چې دی دا سیزونه دي، دا لکه زمونږ په کلچر کې ډېر غټ یو د دې رول دی. او بل دا چې د دې چې کوم خوراک دی، لکه تاسو وګورئ لکه څومره چې دا کیمیکل یا دا کوم ټکنالوژي هغه یو بېل د هغې خپل فواید دي. خو د دې سیزونو چې کوم خوند دی او د دې د ژرندې د اوړو لکه تاسو دا چې بغیر دا چې کوم داسې چې کوم مشینرۍ باندې په میلونو کې اوړه کېږي او کوم چې داسې دا اوبو باندې، نو دې مزه ډېره زیات دی او دا ډېر خواږه او خلک یې ډېر زیات خوښوي. بل داسې ده چې دا ډېر کاسټ افیکټیو دي، لکه دې باندې صرف د اوبو خرچه ده. دې سره دا چې کوم دی لکه یو لوکل انډسټري هم ده، لکه خلکو ته هم روزګار دی. او بل داسې ده چې لکه کاسټ یې ډېر کم دی، خرچه پې هم ډېر او شی ارګانیک هم دی. ارګانیک دی او شی هم ډېر ښکلی دی. دا چې لکه پروډکشن پکې سلو دی، دغه یې پکې د دې او دغه د نور چې دی دا لږ سپیډ اپ کول غواړي. دې ته لږه ټکنالوژي سمه ده جي. را سره ژرندهګړی ناست دی. ژرندهګړی جي څوک چې دغه د ژرندې ټول لوازمات ترسره کوي. ده سره به یو څو خبرې کوو. وروره راپاڅه. څنګه یې زړګیا راپاڅې نه ولې؟ اوړه دې نه دي خوړلي جوړې؟ وایي په تشو زور کمه راپاڅم، د جانان غم راله کلمېرې بلې دي نه، د ژرندې غم ورله کلمېرې بل دي. تا نه به دا تپوس وکړم، یو متل دی وایي څه ژرنده پڅه او څه دانې لمبې. دا څه مسله دی؟ دا ولې؟ نو د دانه لمده چې نو دا کاڼې دي درانه دی نه وایي، دا د ننچټ یې راکوي. ها بې دا کاڼې نه وایي نه وایي چې څونه دانه وچوي نو دا به کړس کوي، لکه نیمه ګېټه کړه دا من راغورځوي. او چې ویلې نه وایي هغه به ننچم کوي، کاڼه خیم کوي. ها د څو وخت نه ته لګیا دا د ژرندې دا کار کوي؟ یاره زه خو چې 3 کاله دلته یم. روزګار ښه روان دی په دې روډ باندې؟ ځای په ځای اوړه پراته دي. او ښه روان دی، موږ خو ډېر ښه کار کوي. ها. ژرندې په وجه باندې کار په دې روډ باندې دا یوه ژرنده ده که نورې شته؟ دا یوه ده، نورې نشته دی. ته بله پرېږدې نه که څنګه چل دی؟ نه. پښتانه ګورې د بل پښتون خپم دا خو بس انګرېزانو مخې کړي اوس څوک نه شي جوړولی. خوشحاله اوسئ انګرېزه. ستا زور دا دی دې وخته پورې راسي. تاسو مونږ شړلي زمونږ یو ملګری و دا دې په ریکارډ راشي، هغه وایي دا دومره پښتانه روان انګلینډ ته. وی انګرېزانو ته هلته وایي چې خدایوالو چې دومره په مونږ مین وایي نو مونږ ولې راچړلو؟ خو هلته به مونږ سره یو څه و. بهرحال خوشحاله راته اوسئ. دغه په خپل ځای باندې یو پوره ډیبیټ دی. دا نن د بهلولي روډ نه یوه ژرنده ده کومه چې ډېره مشهوره ژرنده ده. دې ورته د ناړۍ ژرنده هم وایي مونږ، او بهلولي ورته هم وایي. مونږ رالو د هغې حال احوال در سره شریک کړو. په دې اخره کې یو ذمهور چینه کوم پروت دی. زه به خپل کیمرامین ته وایم چې دا چینه کوم دې ملګرو ته وښیي. او د دې تر څنګه دغه پیالې هم پرتې دي دې خوا. یوه ځانګړګۍ چې ده نو هغه هم را ژوندره ده، تاسو کتی شئ. او پورې
هغه ځای کې د روډ په غاړه باندې دا ژرنده او بیا یو قلنګي بانګي هم ولاړ دی د ژرندې په دې وره کې دی هم داسې ښه زبردست ارګینیک بانګي دی چې د دې ژرندې وړۍ جوارو روټۍ او دا قلنګي او د دې بانګي پتوني او بیا داسې چې پروجو کې دفن کې او په غوړو یې ولمبې چې شهید دی کې شهید دی خوشحاله راته اوسئ هم په دغه ځای زموږ نن سټیزن جرنالیزم پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکړئ لوی الله